په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. په خوندي سیمو کې د بریدونو په مخنیوي کې د پاکستان پاتې راتلل. په اقتصادي او سیاسي ډګر کې د پرمختګ په اړه د مولوي کبیر وینا. عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد د پروسې پیلېدل. بدخشان کې پر امنیتي ځواکونو چاودنه او مرګ ژوبله. بلوچستان کې 8 تنه نایانو ته د نامعلومو وسلوالو له لورې مرګ ژوبله. په 2 ورځو کې د اسرائیلو په بریدونو کې 109 فلسطینیانو شهادت او د تیارتي په حالت کې د اټومي ځواک په اړه د پوتین خبرداري. د لوبو له ډګر څخه د پاکستان پر وړاندې د بریا په تړاو د راشد خان څرګندونې. پکتیکا کې د نیزې وهنې لوبغالي د جوړېدو چارو پیل او د قوشتېپې کرکټ لیګ کې د بند امیر لوبډلې مخکښتو. السلام علیکم. زموږ د دې سات پښتو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغان حکومت ملي دفاع وزارت د پاکستانی چارواکو هغه ادعاوې بې بنسټه بولي چې ګواکې پر چینایي اتباعو د برید عاملین له افغانستان څخه ورغلي دي. د ملي دفاع وزارت مسؤلین وایي کومه سیمه کې چې د پاکستانی ځواکونو تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې ده د دغه ډول برید ترسره کول د پاکستان کمزوري ښيي. سرچینه زیاتوي دوی داسې شواهد لري چې ښایي د پاکستان خاوره د افغانستان پر ضد کارول شوې ده او باید پاکستانی چارواکي ځواب ووایي. د ریاست وزارت سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په پنجشیر کې ولسي غونډې ته وویل چې افغانستان په تیرو 2 کلونو کې له اقتصادي اړخه ښه پرمختګ کړی دی. سیاسي مرستیال ټینګار کوي چې اسلامي امارت همدارنګه په سیاسي او ډیپلوماسي برخو کې له بهرنیو هیوادونو سره ښې اړیکې ټینګې کړې دي او په ډیری هیوادونو سیاسي استازولۍ لري. سعودي عربستان ته د فرضي حج مراسمو د ترسره کولو په موخه د افغان حاجیانو د لیږد لړۍ پیل شوه. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي وایي سږکال څه باندې 10,000 افغانان د فرضي حج په مراسمو کې ګډون کوي. د ارشاد حج او اوقافو وزیر وایي چې د حاجیانو لپاره ښه امکانات او اسانتیاوې په مکه او مدینه منوره کې په پام کې نیول شوي او حاجیان په 15 الوتنو کې عربستان ته لیږدول کیږي. بهرنیو چارو وزارت په متحده عربي اماراتو کې د 42 افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ یا په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سفارت د پرله پسې هڅو په نتیجه کې د دې هیواد په بیلابیلو زندانونو کې د 42 افغان بندیانو د خوشي کېدو پریکړه وشوه. هغه نه دی ویلي چې دغه افغانان د کومو جرمونو لپاره هغه هیواد کې بندیان شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم تر ټولو ناوړه بشري ناورین ځپلی هیواد دی. دغه سازمان د 2024 کال د افغانستان بحران ته د ځواب ویلو د پلان په راپور کې ویلي په روان کال کې د اټکل له مخې د افغانستان له نیمایي ډیر نفوس 23.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. داعش ډلې د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د امنیتي ځواکونو د موټرو پر کاروان د چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی. دغې ډلې ویلي چې چاودېدونکي مواد یې په یوه موټر سایکل کې ځای پر ځای کړي وو. د بدخشان سیمه ییزو مسؤلینو رسنیو ته ویلي چې په دې چاودنه کې 3 تنه سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په هرات کې د صلح تلویزیون د مسؤل مدیر رامین امیری له زندان څخه د خوشي کېدو خبر ورکوي. راپورونه وایي چې رامین 48 ورځې بندي و. د مرکز چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی امیري په یوه مالي قضیه کې د اسلامي امارت د استخباراتو د ادارې لخوا نیول شوی و او د ضمانت په بدل کې آزاد شو. د استخباراتو ریاست د رسنیو د برخې مسؤل جواد امین په هرات کې د امیري آزادېدل تایید کړل. د رسنیزو سرغړونو د ارزونې کمیسیون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ټلویزیون چې له هیواده بهر د هیواد دننه لپاره خپرونې کوي د ټولنې د یووالي او سالمیت پر ځای په هیواد کې بیلابیلو قومي ژبنیو او سیمه ییزو تعصبونو ته لمن وهي. یاد کمیسیون له شنونکو کارپوهانو او خبریالانو غوښتي چې له افغانستان سره انټرنیشنل سره په بحثونو کې له ګډون او هر ډول همکارۍ څخه ډډه وکړي. د سعودي عربستان حکومت سږکال د حج په مراسمو کې د میکروبونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره حاجیانو باندې داسې تسبیح ویشي چې د لاسونو میکروبونه له منځه وړي. په دې تسبیح کې یو ډول غوړي کارول شوي چې میکروب وژني. دا تسبیح د پرواز او یا هم سعودي ته د رسېدو پر مهال پر حاجیانو ویشل کیږي.
پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې نامعلومو وسلوالو نایان وژلي او یو یې ټپي کړی. د ګوادر د پولیسو د ماموریت مشر محسن علي بلوچ ځایي رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د سربندن په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې ناڅرګند وسلوالو پر یو کور چې دغه نایان پکې اوسېدل برید وکړ. نایان د پنجاب ایالت اوسیدونکي وو. غزې ترانګه کې په تیرو 2 ورځو کې د اسرائیلو رژیم د بریدونو له امله 109 فلسطینیان شهیدان شوي او 296 نور ټپیان دي. د فلسطین روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږۍ دفتر د راپور له مخې د دغو بریدونو ډیره برخه پر رفح ښار شوي چې په شهیدانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د مصر پلازمینه قاهره کې د اسرائیلو او حماس غورځنګ ترمنځ د اوربند مذاکراتو ته د امریکا د استخباراتي ادارې مشر هم ورغلی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د لومړي ځل لپاره خبرداری ورکړی چې پر رفح د پراخ برید په صورت کې اسرائیلو ته وسلې نه ورکوي. د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو سفیرانو هوکړه وکړه چې د روسیې د کنګل شویو شتمنیو له ګټې څخه به د اوکراین په مالي او بیا رغونه کې ګټه پورته شي. که دغه تصمیم د اروپایي ټولنې د مالي وزیرانو غونډه کې چې راتلونکي سه شنبه کېږي تایید شي، اوکراین به په کلني ډول له دې ټولنې $3 میلیارډ لاسته راوړي. په 2022 میلادي کال کې پر اوکراین د روسیې له برید او د دې هیواد د خاورې د ځینو برخو له نیولو وروسته اروپایي ټولنې د مسکو $300 میلیارډ شتمني کنګل کړې وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه هیواد د بریا د ملي ورځې په رسم ګذشت کې خبرداری ورکړ چې اټومي ځواک یې تل د تیارسي په حالت کې دی او د لویدیځ هیڅ ګواښ نه زغمي. پوتین دغه خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې لویدیځ هیوادونه د اوکراین په ملاتړ ویلي چې د اړتیا په صورت کې اوکراین ته به سرتیري واستوي. او وروستی خبر د برازیل په جنوبي سیمو کې د وروستیو ورښتونو له امله د پورتو الګري په ښارګوټي کې د بیریا ری سټیډیوم چیرې چې نړیوالې لوبې پکې کېدلې سیلابونو لاندې کړی دی. د برازیل په جنوبي سیمو کې وروستیو سیلابونو لږ تر لږه 90 کسان وژلي او تر 150,000 ډېر خلک یې د خپلو کورو پرېښودلو ته اړ کړي دي. اوس د لوبو له ډګر څخه یو څه مهم خبرونه زما همکاره تاسو ته وړاندې کوي. له حماسي کاکړ څخه په مننې درنو لیدونکو، السلام علیکم. زه به تاسو د لوبو په ډګر کې یو څو مهم خبرونه وړاندې کړم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وروتوب اچونکی راشد خان وایي سره له دې چې ډاکټرانو د ملا د درد له امله په لوبو کې له ګډون منع کړی و، خو 2023 کال نړیوال جام کې ولوبېد. راشد خان پیک انفو سره په مرکه کې ویلي ډاکټر ویره لرله چې ښایي وروسته لوی عملیات ته اړتیا پیښه شي، خو د ټینګار کوو چې باید نړیوال جام ولوبوي. نوموړی زیاتوي د پاکستان پر وړاندې تر بریا وروسته یې له لوبغالي تر هوټله نڅا وکړه او ټوله شپه یې خوښي لمانځلې. پکتیکا کې د نیزې وهنې لوبغالي د بیا رغونې کار پیل شو. د بدني روزنې اولمپیک کمیټې رئیس وایي چې لوبغالی به ژر ورغول شي. له دې سره د یاد ولایت نیزې وهنې لوبغاړي له دغه کړنې خوښ دي. د یادولو ده چې پکتیکا او څیرمه ولایتونو کې د نیزې وهنې لوبې کلتوري او عنعنوي بڼه لري. د قوشتېپې ملي لیګ سیالیو په 15مه لوبه کې مس عینک لوبډلې په 1 ویکټ سپینغار لوبډله ماته کړه. په دغه سیالۍ کې سپینغار لومړی توپ وهنه وکړه چې د 6 ویکټو په زیان 111 منډې وکړې. په دوهمه پاڼۍ کې بیا مس عینک لوبډلې د 9 لوبغاړو په سوځېدو هدف پوره کړ. په دغه لیګ کې تر دې دمه بند امیر له 4 سیالیو ټولې ګټلي او په 8 نمرو د نوملړ سر کې ده. مس عینک بیا له 4 ګټلي او په دویم ځای کې ده. کابل کې د اتحاد زون پهلواني سیالۍ پیل شوې. په دغو لوبو کې د کابل ښار په لسګونو لوبغاړي برخه لري چې په 4 کټګوریو کې به د یو بل پر وړاندې ولوبېږي. د دغو سیالیو ترسره کوونکي وایي موخه د اتحاد کابل زون لوبډلې ته د غوره لوبغاړو ټاکل ښودلي. او وروستی خبر د اروپا اتلانو لیګ د پایلوبې 2 لوبډلې معلومې شوې. دورتموند له وړاندې خو ریال مادرید د دغه لیګ پایلوبې ته ووت. په بیا راتګ سیالۍ کې ریال مادرید 2-1 بایرن مونیخ ته ماتې ورکړې وه. د دغه لیګ پایلوبه به د راروانې غبرګولې میاشتې په 12مه ترسره شي. له لیدلو څخه مو مننه. دا و د دې ساعت پښتو خبري ټولګه. تر بیا د خدای په امان.